بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو، نن درته په کمپیوټر کې ډېر مهم او حیرانوونکي شارټکټونه ښایم چې تاسې ته د موز په ځای چې دی کار کوي، تاسې کولی شئ چې په غیر د موز نه کمپیوټر استعمال کړئ او په اسانۍ سره خپل هدف ته ځان ورسوئ. نو د کمپیوټر د موز استعمال پرېږدئ او د شارټکټ کی نه استفاده وکړئ او کار وکړئ په دې باندې. لومړی شارټکټ چې دی هغه که چېرته ستاسې په سکرین باندې د سکرین کیبورډ ته ضرورت شي، نو تاسې به کنټرول پلس وینډو پلس او وهئ. تاسې ته به د سکرین کیبورډ راشي کنټرول پلس وینډو پلس او، کنټرول پلس وینډو پلس او. نو دې سره به تاسې ته د سکرین کیبورډ راشي. نو دې ځای نه کولی شئ تاسې مطلب د بلې ژبې حروف په کار وي په اسانۍ سره یې پیدا کولی شي. دویم نمبر خبره، دویم د لینګویج خبره ده. که چېرته تاسې راځئ او د موس پوینټر په واسطه دلته چې دی دا لینګویج تغیروئ، راځئ یو تغیروئ او بیا بل ته یې اړوئ د موس په واسطه، نو دا تاسې شارټکټ باندې هم کولی شئ. او دوه قسمه شارټکټ دي. لومړی ګورئ تاسې به کیبورډ نه وینډوز کی پلس سپیس ووهئ، ژبه به تغییر شي. وینډوز کی پلس سپیس، ژبه تغییریږي. صحیح شو؟ دویم شارټکټ چې دی الټ شفت دی. کله چې تاسې د کیبورډ نه الټ شفت ووهئ، نو دې سره هم څه کېږي، ستاسې لینګویج تغییریږي. الټ شفت. دریم نمبر شارټکټ چې دی که چېرته تاسې زیات یو څو وینډوزونه اوپن کړي وي، مثال زر اعظم دا مې کروم اوپن کړ، همدارنګه دا مې چې دی دس پي سي اوپن کړ، فرضاً نازو دې ځای نه چې دی ایکسل اوپن کوو، تاسو سره څو پروګرامه اوپن دي، تاسې غواړئ چې یو پروګرام نه بل ته په اسانۍ سره لاړ شئ، نو تاسې به الټ ټیب ووهئ. ګورئ هر یو ته چې ځئ الټ ټیب ووهئ، هماغه پروګرام به سلیکېږي. مثال زه غواړم فرضاً دس پي سي ته ځم، الټ ټیب ووهئ. الټ ټیب ووهئ، غواړئ چې کروم ته ځئ، نو دې باندې الټ ټیب ووهئ، تاسې به هماغه پروګرام ته وړي. څلورم نمبر شارټکټ چې دی هغه د یو وینډوز بندول دي. تاسې راځئ مثال موس په واسطه دلته کلوز بټن ووهئ، بندوئ، نو دا په اسانۍ سره څنګه بندولی شي، تاسې به الټ اف 4 بټن ووهئ د کیبورډ نه، الټ اف 4. ګورئ کله چې تاسې الټ بټن ورسره اف 4 ووهئ، دې کې اوس فنکشن کیز نه شو کېږي. تاسې کولی شئ اپشن نه چې دی دلته راشئ او دې ځای نه یا دلته اف این بټن چې دی تاسې ونیسئ، دلته به څه راځي فنکشن کیز به الټ اف 4. ګورئ هغه بند شو. دا بک ون دی، دا بندوئ، اف این بټن ووهئ، الټ اف 4. تاسې ته به ایکسل څه شي اوپن شي. په دې طریقې سره ګورئ الټ اف 4 چې ووهئ، تاسې ته به یو پروګرام بندېږي. الټ اف 4 سره مې دا بند کړ. که چېرته ټول پروګرامونه بند وي، بیا چې تاسې الټ اف 4 ووهئ، تاسې ته به کمپیوټر بندېږي. الټ اف 4 سره به څه کېږي، ګوره کمپیوټر شټ ډاون کېږي، بندېږي. دا چې وکړئ کمپیوټر بندېږي. بل شارټکټ چې کوم دی هغه ډېر مهم شارټکټ دی چې ستاسې د دقیقو کار په ثانیو کې درته اجرا کوي. هغه څنګه دی؟ هغه کله چې تاسې کیبورډ نه مثال غواړئ ورډ پروګرام اوپن کوئ، کنټرول شفت وینډوز الټ ډبلیو ووهئ، تاسې ته ورډ پروګرام څنګه کېږي، اوپن کېږي. زه به د سکرین کیبورډ واړوم چې تاسې پوه شئ. کنټرول شفت وینډوز الټ ډبلیو، کنټرول شفت وینډوز الټ ډبلیو. ګورئ ورډ پروګرام یې موږ ته څنګه کړ، اوپن کړ. همدارنګه ایکسل څنګه اوپن کوئ، کیبورډ نه کنټرول شیفټ وینډوز
وینډوز او ایکس ووهئ نو دې ځای نه به تاسو ته څه اوپن شي تاسې ته به د ایکسل پروګرام اوپن شي پاور پوینټ اوپن کوئ په لنډه طریقه کنټرول شیفټ وینډوز الټ او پی نو تاسې څه اوپن کړل تاسې چې دی پاور پوینټ په لنډه طریقه اوپن کړ نو دغه یو څو مهم شارټکټونه وو چې تاسې ورباندې پوه شوئ پریکټس یې کوئ د ملګرو سره یې شیر کوئ تر څو تاسې ښه پوه شئ ورباندې